نن درته د جمعې مبارکې د ورځې یو ډېره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. دا دومره عظیم الشانه او خاص وظیفه ده چې چا هم کړې ده، الله جل شانه ورته خپل مقاصد کې خپل حاجت کې کامیابي ورکړې ده. حاجتونه هغه مقاصد چې دې بنده ته په نظر باندې ناممکنه راتلل، لیکن دا عظیم الشانه وظیفه د هغې حاجتونو دپاره ورته کافي شوې ده. د الله جل شانه په فضل و کرم سره او د دې عظیم الشانې وظیفې په برکت سره چې دا ډیره مختصر ترینه وظیفه ده، لیکن د اثراتو په اعتبار سره او د طاقت په اعتبار سره ډیره حیران کنه وظیفه ده. د حاجت پوره کېدلو دپاره به تاسو ډیر وظایف کړي وي، لیکن دا عظیم الشانه وظیفه او د دې حیران کن کمالات تاسو به چرته ونه وینئ. کله چې تاسو دا وظیفه وکړله پوره توجه او دیان سره، انشاءالله تعالی د دې حیران کن کمالات به تاسو په خپله باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو، لکه څنګه چې د جمعې مبارکې ورځ د تمامو ورځو سرداره ده، ډیر یو ځان له مقام حیثیت بلند مرتبه لري، دغه رنګې دا نننۍ وظیفه زه چې تاسو ته کومه بیانوم دا په تمامو وظایفو کې ځان ته یو ډیر لوی حیثیت لري، ډیره عالیشانه مجربه وظیفه ده، ځکه چې په دې وظیفه کې رب کریم ته یو منت دی، یو زاری ده، یو آه ده، یو فریاد ده، یو دعا ده. او کوم بنده چې الله جل شانه ته په عاجزۍ سره په منت او زارۍ سره او بار بار د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي، غوښتنه کوي، نو الله جل شانه د دې خپل بنده نه بیا ډیر زیات خوشحالیږي. که انسان ته یو ځل حاجت وړاندې کې نو ستا دپاره به هغه پوره کړي، که په دویم ځل ورته حاجت وړاندې کې نو درته به یې پوره کړي، که په دریم ځل دې یو انسان ته حاجت ورمخکې کو نو هغه په هغې باندې غوسه کېږي او خفه کېږي. لیکن خالق او مالک د ارض و سما د خپل بنده نه ډیر زیات خوشحالیږي کله چې یو بني آدم د الله جل شانه نه بار بار دعاګانې غواړي او هر څه غواړي، نو الله جل شانه په دې باندې ډیر زیات خوشحالیږي. لہذا زما عزتمندو چې مونږه یوه لمحه هم ضایع نکړو، چې کله هم مونږ ته حاجت راپېښ شي، څه مقصد مو وي، څه مشکلات او پریشانو کې راګیر یو، بیمارو کې راګیر شو، نو چې مونږ الله جل شانه طرف ته متوجه شو. د مخلوق د محتاجۍ نه دی الله جل شانه مونږ او تاسو وساتي. مخلوق به دې رسوا کوي، لیکن خالق او مالک د الله جل شانه بے پناه ورکړه والا ذات دی. الله جل شانه ډیر زیات خوشحالیږي او دومره به الله جل شانه در عطا کی چې دستا په تصور کې وهم او ګمان کې به هم نه راځي چې زما دا حاجت د کم طرف نه پوره شو، زما دا مشکلات څنګه ختم شو، زما دا بیماری څنګه ښه شوه او زما دا تکلیف څنګه ښه شو. لہذا کله چې په مونږ باندې څه داسې حالات راشي نو پکار دی چې مونږه فوراً الله جل شانه طرف ته متوجه شو، په عبادت سره، په ذکر اذکار سره، په وظایفو سره. دا خبره تاسو یاد ساتئ چې په ذکر اذکار سره، په وظایفو سره الله جل شانه سره د انسان تعلق مضبوطیږي او د الله جل شانه د خالق او د مخلوق رابطه قایمیږي. لہذا چې مونږه فوراً الله جل شانه طرف ته متوجه شو او د دې خاص وظایفو په ذریعه باندې الله جل شانه نه وغواړو، که د کاروبار حوالې سره وي، که د روزګار حوالې سره وي، که د رشتې حوالې سره وي، څه قسمه کار دی وي، څه قسمه حاجت دی وي، د مال دولت تنګسیا وي در باندې، په هغې کې مبتلا یې، انشاءالله تعالی بې پناه به الله جل شانه تاسو ته در عطا کړي او د داسې ځای نه به در عطا کړي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. لہذا زما عزتمندو، وظیفه ډیره زیاته مختصره ده، لیکن د دې چې کوم تاثیر دی، د دې چې کوم برکات دي، د هغې انتها نشته. چې څومره تاثیر الله جل شانه په دې وظیفه کې کېښودلی دی، د هغې تاسو تصور هم نشئ کولی. او بیا زما عزتمندو د جمعې مبارکې ورځ چې دا د ټولو ورځو سرداره ده،
په دې کې څه داسې خاص لمحات دي چې الله جل شانه په هغې کې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي او رد کوي یې نه. د دې حوالې سره علما کرام فرمایي چې د دوو خطبو منځ کې دغه ټایم کې الله جل شانه دعاګانې قبلوي. دغه رنګې د جمعې په ورځ باندې مازدیګر نه واخلې ماښامه پورې دا ډېر قیمتي ټایم دی. نو تاسو ته پکار دي چې دا وظیفه د مازدیګر نه واخلې تر ماښامه پورې په دغه ټایم کې تاسو دا وظیفه وکئ، ځکه دا د قبولیت والا ټایم دی، د دعاګانو د قبولیت والا لمحات دي. الله جل شانه په دې کې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي او د الله جل شانه رحمت خپل بنده طرف ته رانږدې کېږي. لہذا چې مونږه د الله جل شانه نه هم په دغه ټایم کې وغواړو دا وظیفه وکړو چې زمونږه څه حاجت وي، زمونږه څه مقصد وي او مونږه د الله جل شانه نه هغه مقصد او حاجت طلب کړو، انشاءالله تعالی ضرور به الله جل شانه مونږ ته راکوي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته، عمل طرف ته. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ، دې لپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. د دې ترتیب او طریقه کار ډېر زیات آسان دی. کله چې تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ وکړو نو په خپل ځای باندې به تاسو کښېنئ او چا سره به خبرې اترې نه کوئ. د ټولو نه پیله اول به تاسو کاونټر راواخلئ یا به 100 تسبیح تاسو راواخلئ، یعنې هغه تسبیح چې په هغې کې 100 دانې وي هغه به تاسو راواخلئ. د ټولو نه پیله اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي، یعنې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا به 100 ځلې ولولئ، یعنې 100 مرتبه به تاسو دا ولولئ. کله چې مو دا ولوستو نو بیا به 7 پیرې 7 مرتبه یا ربنا یا ربنا یا ربنا دا به ولولئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کئ. د الله جل شانه نه به په انتهایی عاجزۍ سره، توجه سره، ګړګلا سره به دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی چې څه حاجت مو وي، څه مشکلات او پریشانو کې تاسو راګیر یې، کومو مقاصدو کې کامیابي غواړئ، ضرور به الله جل شانه تاسو سره خپل مدد کوي. لہذا ما عزتمندو پخپله هم دا وظیفه دا عمل وکړئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.